درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین الحاج شیخ عبدالرحمن منیر د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو ادارې له رئیس او سیمه ییز رئیس سره وکتل. نوموړي د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه د اسلامي امارت مهم لومړیتوب وباله او د بدیل کښت او د روږدو کسانو د درملنې په برخه کې یې د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو استازو د همکارۍ ژمنه وکړه. الحاج ملا نیک محمد ملنګ د رسمي مراسمو په ترڅ کې د سرپل ولایت د نوي امنیې قمندان په توګه معرفي شو. د غونډې ګډونوالو د امنیت د ټینګښت او ولس ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو لپاره د ګډو هڅو پر دوام ټینګار وکړ او نوي قمندان د خدمت ژمنه وکړه. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو لپاره د وړتیا لوړونې لنډمهاله سیمینار پیل شو. په دې سیمینار کې ګډونوالو ته د نشه یي توکو د کشف او پیژندنې عملي او فکري زده کړو او نورو مسلکي موضوعاتو په اړه روزنه ورکول کیږي. مولوي عبدالبصیر مظهري د بدخشان ولایت د نوي امنیه قمندان په توګه منصوبینو او ولسونو ته معرفي شو. نوموړي د اسلامي امارت له مشرتابه د باور مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې د ولس د خدمت او امنیت ټینګښت لپاره به هڅې کوي. د مسؤلینو او علماو په منځګړیتوب په سمنګان ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ 7 کلنه دښمني پای ته ورسېده. دواړو لورو د ورورولۍ او متقابل درناوي په فضا کې د سولې او ښو اړیکو د دوام ژمنه وکړه. د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د اسانتیاوو رامنځته کولو او د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه بهر ته د وتلو نوې لاره پرانیستل شوه. مسؤلینو وویل چې دا پروژه به د مسافرو د تګ راتګ بهیر اسانه او د خدماتو کیفیت لوړ کړي. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضریږو په ستر څښتن تعالی جل جلاله مو سپارو. ښې چارې.